وخت به راشي ځان به درته وښایم ستوري د اسمان به درته وښایم وخت به راشي ځان به درته وښایم ستوري د اسمان به درته وښایم تا پسې چې څوک لیونی شوی دی هغه یو انسان به درته وښایم تا پسې چې څوک لیونی شوی دی هغه یو انسان به درته وښایم او دا غزل دی چې یو بل سره چې پښتانه ورانیږي په دې خبره مې دا زړه ورانیږي یو بل سره چې پښتانه ورانیږي په دې خبره مې دا زړه ورانیږي لار کې تورسرو ته چې څوک ودرېږي زما به خود ورته مازغه ورانیږي لار کې تورسرو ته چې څوک ودرېږي زما به خود ورته مازغه ورانیږي او مړه که ته نه یې نو بل به یار کم په یو هندو به ټېله نه ورانیږي مننه مړه که ته نه یې نو بل به یار کم په یو هندو به ټېله نه ورانیږي او دا دلتوب دی سنرتوب خو نه دی چې په وړو باندې زاړه ورانیږي دا دلتوب دی سنرتوب خو نه دی چې په وړو باندې زاړه ورانیږي او چې یارانه کې شي غرض خاورینه پکې یاران خواږه خواږه ورانیږي او د غزل نه مخکې یو دوه شعر وایم چې په بهانې سره چې مور ته کښېنم او ستا ورته شروع کم صفتونه د بلا ورته شروع کم زر غصه شي تا ونه لاړه شي خفه شي چې خبرې د بل چا ورته شروع کم او دا غزل دی چې ګریوان مې مشله و اشنا د غریبۍ جامې دي زورونه مه کوه په غاړه مې پردی جامې دي په محنتونو مې تقدیر د ژوند بدل نه شولو دې نوي دور کې مې اوس هم پخوانۍ جامې دي ما ورته وی دومره کلاو د اوږدې لمنې هغې ویل دا خو زما د ګاونډۍ جامې دي ما ورته وی دومره کلاو د اوږدې لمنې هغې ویل دا خو زما د ګاونډۍ جامې دي باران وریږي د بلې د لاندې ناستې جاړي یتیم بچی دی او په غاړه یې سورې جامې دي او سپینه جوړه چې مور ګنډلې په سور تار دراله خاورینه دا ګورې زما د غم خادۍ جامې دي خاورینه دا ګورې زما د غم خادۍ ډېره زیاته په تیږه سر کېږدي واغوندي څادر سملي څو مزدوران دي په فوټپات باندې اکثر سملي زه د سرکار په راکړی شوو تمغو څه وکړمه چې مې یتیم بچي په غېږه کې نهر سملي دغه سړی چې به د فوم نه بغیر خوب نه ورتلو دشمني ورکه شه اوس کاڼو کې د غر سملي د اسپیانو په ایمان کې مو خبرې نشته خو افسوس دا دی چې پیسې ته مو رهبر سملي د اسپیانو په ایمان کې مو خبرې نشته خو افسوس دا دی چې پیسې ته مو رهبر سملي او دې کس ته ووایې په ګس طرف دې نه سملي څومره ناپوهه دی د خوږ زړه په پرخر سملي دې کس ته ووایې په ګس طرف دې نه سملي څومره ناپوهه دی د خوږ زړه په پرخر سملي خوږ جان د خپل عادت نه اوړي عادت داسې دی چې د جانان د کوڅې ووخي چکر سملي جرم مې وکړلو سزا مې مقدمه کړله غیرت مې وګټو حیا مې مقدمه کړله یو لاوارثه لاش د سیند په غاړه خښ مې کړلو موز مې قضا کو ستا رضا مې مقدمه کړله مخامخ مرګو خو پیغور د ملالۍ مې یادو مخامخ مرګو خو پیغور د ملالۍ مې یادو غیرت مې وګټو انا مې مقدمه کړله زه پښتنه وم د سپینګیري پلار رضا مې کړله هغه مې خوښه وه خدا مې مقدمه کړله او ما د پښتو د روایاتو بغاوت نه کوو ما د پښتو د روایاتو بغاوت نه کوو مینه مې پاکه کړه او بیا مې مقدمه کړله پرون له نازه یې په ګوته ورزورل غاښونه بیا مې په خوب کې بېګا ټوله شپه چیچل غاښونه هغه خونخوار چې به یې تل د غریب وینې څکلې د وخت څپېړو ترېنه څنګه وویستل غاښونه په دغه تمه چې به کله دا یتیم زلمی شي مور به مې خوله کې راله هر وخت شمارل غاښونه په دغه تمه چې به کله دا یتیم زلمی شي مور به مې خوله کې راله هر وخت شمارل غاښونه مونږه سړه ډوډۍ وه سپوره به خوړلې مدام نن په توده ډوډۍ مې ځکه برېښېدل غاښونه
منګه سړه ډوډۍ اوس پوره به خوړلې مدام نن په توده ډوډۍ مو ځکه برېښېدل غاښونه د جیداد مینې او لالچ څه انتخا وکړله رونو د یو بل په مرۍ نن خښول غاښونه او د قام په غوښو باندې ځان یو قسم موړ کړی ملک صاحب ناست و په ډوکو یې پاکول غاښونه خوږجان دوکۍ د پستې خولې په خبرو کړلو لکه د مارې ورته بیا راوښودل غاښونه. ډېره ډېره مننه. ټول نړۍ خو ستاسو ډېره مننه چې په دوره ګڼ تعداد کې راغلي یو موږ ته دلته ناست دی. عباسین صاحب ډېره مننه چې زموږ په یو وینا باندې راغلی دی او د وخت نه مخکې او دلته موږ سره ناست دی. ډېره مننه یې کوو د راتګ او اوتر ته مبارکي وایم. شعر به ووایم ما خو وی زما نمبر بل چاله ورکه خو ګور صاحب راوغوښتم چې درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي او ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چرې هندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چرې هندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي او بالکل اونو پختای ړندونه د رڼا فضیلت تیاره خبر ده په دې راز چې ډیوه څه ته وایي او د تاپوړی محتاجي سوي موږ نه یو خبر څوک دې اوتر نه تپوس وکړي چې خپه څه ته وایي د تاپوړی محتاجي سوي موږ نه یو خبر څوک دې اوتر نه تپوس وکړي چې خپه څه ته وایي او راپېښه د بیلتون موږ ته منمه مسله ده راپېښه د بیلتون موږ ته منمه مسله ده خو لږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده راپېښه د بیلتون موږ ته منمه مسله ده خو لږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده یعقوبو د یوسف پسې او زه تا پسې ړندېږم او هجر د ادم نه تر دې دمه مسله ده. ډېره مننه ډېره مننه.